د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په مزار شریف ښار کې د دغه ولایت د امارتي ادارو د مطبوعاتي مسؤلینو او لیکوالانو په ګډون 2 ورځنی سیمینار پیل کړ. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس وایي د دغه سیمینار موخه د ټولنیزو رسنیو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د دغو کسانو د ظرفیت لوړول دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست له طریقه د بلخ ولایت د ټولو اداراتو مطبوعاتي مسؤلینو ته 2 ورځنی سیمینار ترتیب شوی دی او هغه قلموال او مبارزین ملګري چې د مطبوعاتو په بخش کې خپله صادقانه او عادلانه خدمتونه مخته وړي د هغوی د ظرفیت لوړونې دپاره هم دغه سیمینار په کار باندې اچول شوی دی. دغه راز د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس د مطبوعاتو د کارکونکو د ظرفیت په لوړولو کې د دا ډول سیمینارونو جوړول مهم بولي او ټینګار کوي چې اسلامي امارت هوډ لري څو د ټولو ریاستونو کارکونکي په مسلکي پوهې سمبال کړي. د ادارې هغه نشرات تاسې کوئ چې هغه موږ تاسې باید په قانوني شکل باندې یعنې په هغه شکل باندې موږ تاسې هغه نشرات ولرو چې په هغې کې زموږ ستاسې د نظام هغه د نظام هغه کوم اسنادونه یا کوم هغه خبرې چې محرم دي هغه هم پکې خوندي شي او موږ او تاسې هم پکې خپل هغه ظرفیت لوړونه ولرو چې بیا په آینده کې ورته ستونزه ونه لرو. له بلې خوا د دغه پروګرام برخوال هم د ورته سیمینارونو جوړول د کارکونکو د ظرفیت په لوړولو کې مهم بولي او د دغه ډول لا زیاتو سیمینارونو په جوړولو ټینګار کوي. همچون برنامه ها را اینا آموزش ببینن برایشان خیلی مفید و ارزشمند است چون که اینا در او بخش ها مسلکی شوند تا بتوانند فعالیت هایشان کارکردهایشان به مردم به جامعه به اجتماع به جهان به طور احسن به طور خوبتر اینا انعکاس بدن و با مردم آگاهی خوبتر و بهتر اینا برسانند. ما خوشحال هستیم که امروز یک سیمینار در راه انداخته شده درباره نشرات و ما کوشش میکنیم که از این سیمینار یک چیز خوب بیاموزیم و از دولت ما خواهانیم که نمت یک سیمینارهای دیگر هم در راه اندازند تا چون کارمندای امارتی یک چیز خوبتری از این سیمینار به دست بیاورند و بیاموزند. تمه ده چې په دغه 2 ورځني سیمینار کې به د بلخ ولایت د ملکي او نظامي ادارو مطبوعاتي مسؤلینو ته د ټولنیزو رسنیو د اهمیت، سایبري امنیت او خبر لیکلو په اړه روزنه ورکړل شي.